ټولو ته د تسلیت په دې چې د افغانستان یعنی احمد شاه ظاهر د افغانستان وروستی ولیعهد کله چې پاچا ظاهر خان د افغانستان نه د درملنې دپاره تللی نو خپل همدا مشر زوی ولیعهد د افغانستان اعلان کړی تر هغې چې په 1383 کال کې چې سردار داود خان کودتا په اصطلاح وکړله او جمهوریت اعلان کړ نو د په دې باندې ډېر مهم و چې که چېرته د سلطنت او هغه دوران دوام کړی وی نو نن به د پاچا د ښخولو ورځ وی نو په دې ډېر مهم کس و د شاهي سلطنت په دوران کې او وروستی کس چې د افغانستان ولیعهد پاتې و تر څنګ دوی چون بیا ټول اکثریت نیم شو له کورنۍ څه روم ته لاړل او څه امریکې ته راغلل او څه په خپل شخصي نظریاتو نورو هیوادونو ته لاړل خو دی په ورجینیا ایالت کې دلته میشت شو 3 زامنو سره او لور سره او ډیر نور خپلوان هم ځنې شته دی نو اکثریت یې دلته و نو دی ډیر داسې خپل ژوند او خپل ارتباطات محدود ساتلي ځکه چې دی د ځوانۍ د دورې نه داسې یادېږي د ملګري او څوک چې نږدې صنفیانو دوی وایي چې کله د اکاډمي نظامي خلاصه کړله لکه د نورو افغانانو په څېر مثلا عادي دوم بریدمن فارغ شو او نارمل یا په عادي ډول باندې وظیفه خپل ځان ته پیدا کړه داسې نه وه چې د پلار سلطان دی یا پاچا دی باید چې خاص امتیاز ورته قایل شي نو دا د خپله ځانګړنه وه چې داسې یو تربیه یې اخیستې وه چې یو عادي افغان په توګه باندې ژوند وکړي او کور وکړي او دلته هم چې اوس اورو سره د دې چې ډېر منزوي حالت کې ځان ساتلی و هر چا سره ډېر ارتباط نه و لکه عامو افغانانو سره اما د خپل د ژوند طریقه یې داسې وه چې یوازې د یو افغان په صفت تر مرګه پورې پاتې شي نو دا یې خدای دې ورته اروا ارامه لري د افغانستان یو ښه افغان او دا چې د افغانستان دپاره ډېر کارونه نه دي کړي ډېر سیاست برخه کې دخالت نه دا یو غټه پوښتنه ده اما ښکاري چې افغانستان داسې یو محراق کې واقع و چې ډېر محدودیتونه پې همغه وخت کې وضع و په ډېرو باندې لکه اوس چې په ډېرو مشرانو محدودیتونه وضع دي چې خبرې ونه کړي د پښتو شاعري هم کړې ده ډېره او ډېر شیونه یې لیکنې خپل د لاس لري دوم دا چې دی خو کالوګرافي کوله یعنې دا د خطاطي زموږ په عامه اصطلاح ډېره شوقي وه هغه وخت کې یو مروج فرهنګ او هنري کار همدا هم و په افغانستان کې ځکه کمپیوټر دا نه و نو ډېر خلکو خپل فطري استعداد نه به کار اخیسته او دی په دې کې ډېر مشهوره و ډېر قوي نستعلیق ختم کوو او پښتو لیکنه یې ډېره ښه کوله نو بالکل د سره یې واضح ده لکه ډېرو افغانانو یا ډېرو لیکوالانو روشنفکرانو غوندې د ده هنري برخه ډېره ښه وه اما دا چې ولې افغانستان کې داسې ښه هنرونه ښه استعدادونه پاتې نه شو دا د خفګان وړ خبره ده خصوصا دا چې په افغانستان کې نه یو چې هلته د خپل د دوی ځای او دای معلومي چې خلکو ته یو الهام وبخي او د دوی پوره بایوګرافي خپل ولس ته بیرته نوي نسلونو دپاره باید چې شریکه شي